السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مستاسو ستاسو ملګری ملک اعتزاز حسن راغلی یو الخدمت فاونډیشن د سایډ نه یو پروګرام ارګنایز شوی دی چې دغه کې مختلف سټوډنټس دي او ماشومان دي هغه مقابله کوي او هغه کې ایسه لګي نو هغه نه بده وسره هم کو او بده کې چې کوم پور پیپلز دي هغه ته دیو د سایډ نه به راشن هم ملاويږي کیپسول هم ملاويږي او د دې سره سره دلته به پیسې هم ملاويږي نو موږ سره اوسئ. دا وخت زموږ سره ملګری موجود دی چې هغه به موږ خپل اول انټروډکشن وکړي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې کوم دی هغه شافعت علي خان دی او زه چې کوم دی نو د عباسي یونیورسټي سټوډنټ یم ډیپټي ډپارټمنټ کې او 7 سیمسټر ته ځم او دا زما دی کور دی اعتزاز بھائی. نور دغه ته راغلی الخدمت فاونډیشن د سایډ نه دلته مقابلې اناونس شوي دي د خلکو د ماشومانو دپاره او بیا پور کم پیپل چې د هغې دپاره هم د پیسو ورکولو انتظام شوی دی پیسې ورکړي. نو دې باره کې تاسو الخدمت فاونډیشن باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ بالکل دا چې دلته کم دی نو پېښور یونیورسټي کې چې کم دی نو پیوټا هال دی پېښور یونیورسټي ټیچر اسوسییشن هال نو دې کې چې کوم دی له خدمت داسې یو ایونټ ارګنایز کړی دی چې هغې کې اورفنز دي او بیوه ښځې دي که نه نو هغوی دپاره چې کوم دی مختلف قسم اکټیویټیز هم کړي لکه ډرایینګ ته به تاسو ته زموږ ورور ښایي اعتزاز بھائی او سکیچز ډرا کوي او ایسے رایټینګ کمپټیشن دی او بل دا چې دې کې به چې کوم دی نو پیسې تقسیمېږي د حکومت طرفه چې کوم خدمت له ورکړی شوي دي نو موږ ایز ا والنټیر چې کوم هلته راغلي وو دوی سره موږ هیلپ کوو د سوشل. زموږ سره یو بل ملګری موجود دی چې ادریس ګل نوم یې دی د عباسي یونیورسټي سټوډنټ دی MBA. د هغې نه به تپوس نه کوو چې الخدمت فاونډیشن چې کوم دلته ایونټ ارګنایز کړی دی دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ السلام علیکم جی ماشاءالله خدمت چې کوم دی د ویډیوز د اربنز دپاره چې کوم آرټ کمپټیشن اینډ ایسے رایټینګ د وړوکې غوندې مایکرو میله ورته وي هغه ارګنایز کړی دی. هغې کې چې کوم دی کوم زموږ ویډیوز دي هغې ته به دي خپل څه فنډ ورکوي لکه چې کوم د ماشومان دي ښه طریقې سره انګیج کړي دي کوم ایسے کمپټیشن دی او کوم آرټ دي لکه چې کوم دی وروسته بیا اواډز هم ورکوي بل قسم اپریشیټ کوي به. صحیح. تاسو دلته راغلي تاسو ایز ا ارګنایزر راغلي نو تاسو د دې نه موټیویټ کېږئ داسې اکټیویټیز دی نو آیا داسې اکټیویټیز زموږ معاشره کې کول پکار دي که نه؟ افکورس داسې اکټیویټي ځکه کول پکار دي چې پاکستان غوندې معاشره چې مالي لحاظ سره کتو اکنامک لحاظ سره لکه شانتې موږ فاینانشل لږ سټیبل نه یو نو دلته چې کوم دی غربت لږ شته پاورټي شته دی نو هغې وایي چې کوم دی نو داسې قسمه ایونټس او داسې قسمه پلیټفارمز پرووایډ کول پکار دي چې یاره کوم ماشومان دي چې هغه خپل تعلیم جاري وساتي یا چې کوم ویډیوز دي هغې چې کوم دی خپل لایف بیلنس وساتي. تھینک یو سو مچ. زما سره موجود دی ډاکټر احمد چې د عباسي یونیورسټي ډاکټر اف فزیکل تھراپي عباسي یونیورسټي سټوډنټ دی. د هغې نه به تپوسونه کوو چې دلته په پېښور یونیورسټي کې د الخدمت فاونډیشن سایډ نه یو مایکرو میله اناونس شوې ده دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ بالکل د الخدمت طرف نه دی یو مایکرو ایونټ دی کوم کې دی سټوډنټ راغلی دی اپ ټو 10 کلاس که نه د ایسے او پینټینګ کمپټیشن دی بیا چې کوم دی 20 لک روپیز چې کوم دی هغې ویننګ پرایز دی دغې مطلب دی ډسټریبیوشن دی نو الخدمت والا دی بس همدغسې کامیاب وي او موږ هم مننه کوو موږ انوایټ کړي یو سپیشل ارګنایزیشن یې را کړی دی زموږ دپاره فرسټ اچیومنټ دی او فرسټ ایکسپیرینس دی ډېر زیات شکرګزار یو د دې مو یاره دونه غټ ایونټ ارګنایز کړی دی دپاره ویډیوز دپاره هم پکې څه شته که نه اټ مین چې داسې ایونټ چې کوم دي هغه نه تاسو موټیویټ کېږئ او داسې ایونټ پکار دي. جی جی بالکل پکار دی ضرور پکار دی. تھینک یو سو مچ. ډېره مننه.
کوم ایسې د هغو کمپینټینګ و هغه وښودل نو ډېر زبردست ارګنایزیشن دی ډېر زبردست فاونډیشن دی چې د دې د وجې نه د ماشومان چې کوم دي هغه موټیویټ کېږي او د خپل اچیومنټ اخلي او بل د دې سره سره چې کوم دی الخدمت فاونډیشن د سایډ نه غریب ولس چې کوم دی هغه پیسې ورکوي ورکړل کېږي ځکه چې نن د شله ګروپو اناونسمنټ شوی دی چې شله ګروپو وغیره ته غریب خلکو ته ورکړل کېږي کوم چې وس نه کېږي او په معاشره کې هغې صدقه نشته دی هغې ته به دا ورکړل کېږي نو الخدمت فاونډیشن چې کوم دی دا په ګڼ پاکستان کې بلکې ګڼ دنیا کې یو ښه فاونډیشن دی او دا فاونډیشن مخ په وړاندې روان دی او الله دې وکړي چې داسې فاونډیشن نور هم جوړ شي او د